الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد. وعن خالد بن عمير العدوي رضي الله عنه قال خطبنا عتبة بن غزوان وكان أميرا على البصرة فحمد الله وأثنى عليه ثم قال: أما بعد فإن الدنيا قد آذنت بصرم وولت حذاء. کتاب شروع ریاض الصالحین پاگئی کی دیدن مخ کی 55 بابون تیروش شپگ 50 باب شروع باب فضل الجوع وخشونة العيش. باب بیان د فضیلت د لوگی کی او سخ تکلیف زده جوان تیرول. دی باره کې دی باب کې ډېر حدیث ویل شو. د خالد بن عمیر العدوي رضی الله عنه نقل لی قال دی وی خطبنا عتبة بن غزوان، مونږ ته خطبه وکړه عتبه بن غزوان. وكان اميرا البصره، دي امير بصره باني مشرو. فحمد الله واثنى عليه، دا الله ثناء ویلا حمد او ثناء دا الله ویلا. حمد الله حمد دا الله واثنى عليه ثناء الله وی دا وضاحت في حمد. ثم قال بيوي: اما بعد رسد دينا فان الدنيا قد اذنت بصرم. يقينا دنیا اعلان کړي دي، خبر را کړي دي بصرم، په انقطاع او په ختمېدلو سره چې دنیا ختمېږي. وولت حذاء، او ګرځېدل د دنیا حذاء جلتې سره تلونکي ختمېدونکي چې روانه ده او ختمېږي. ولم يبق منها الا صبابة، او ندی پاتې شي د دینا الا صبابة مگر اغا بقیه او لگوانی سیز که صبابت الاناء پشانت دا لگ باقی سیز دو لوخی، لکه لوخی دا لگی وبودی لگ سیز دے یتصابها صاحبها چی داغی اغسطن کی اغی در اخلی یا اڑی. وَإِنَّكُمْ مُنْتَقِلُونَ مِنْهَا قرنتاسو نقل کی دن کے ددینا الى دارن داس کورتا لا زوال لها چې نشته غیر زوال، دار البقاء اخرت ته ویل کیږي ځکه په هغې کې زوال ختمېدل نشته دی. نو فانتقلوا بخیر، تاسو نقل شئ په خیر سره. نقل کېدل ستاسو خامخه دي، نو پکار ده چې تاسو په خیر او په نیکو اعمالو سره نقل شئ. ما به حضرتکم هغه چې ستاسو په حاضرېدلو سره وي. فإنه قد ذكر لنا يقين د ذکر شيدي أن الحجر يقينا يوغټ يلقى غرذل شوا غرذل شيد من شفير جهنم غاړي جهنمنا فيهوي فيها 70 عاما دروانه د پدی کی تر اویا کال پورې. دومره جوور او ډونګ دی لا يدرك لها قعره، نشي ګرول دی لرا قعرا اغا ویخ او جوړواله د دومره غټ جهنم دی. والله قسم دے پا اللہ لتملأن خامخا دا بڑکیگی، ذکر اللہ وعدہ کڑا قرآن کی لأملأن جہنم من الجنة والناس اجمعین، خامخا دا بڑکوم جہنم دا پیریانو انسانانو نام. افعجبتم اتاو تعجب کوئی. ولقد ذکر لنا یقین ذکر شید من لرا انما بین مصراعین یقین پومن دو درشلو من مسارع الجنتی درشلو دو جنتنا دومره غټ دی فراخر جنت صرف دا درشلی چی دی. مسیرت 40 عاما مزل د سلیختو کالو دی. ولا یاتین علیها یوم یقین راضی اپ دی بنی اورل وهو كثير من الزحام، چې دا ډېره ډکې د غنې نه كثير من الزحام پان کثیر چې ډک وای د ډېرې غنې د وجه نه.
ولقد رأيتني سابعة سبعة يقن مالي دل ځان لرا وم دو کسانو نا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم رسول الله صلى الله عليه وسلم ما لنا طعام نو منگ لرئیس خوراک با الا ورق الشجر مگر پانی دو ونو پانی مو خوڑلی خوراک روٹای موٹای او دا پروگرامونه دا چې نو د لوګي د لاسه مونږ د ونی پانی وی خوړلې حتی قرحت اشداقنا تر دې پور چې زخمی شول زمونږ دا وخت د خلی دا غټونه نه دي شوندو دا چې زخمی شول د پانو د خوراک د وجې نه موږ چې پانی خوړلې خوراک مرک نو داسې غربت او غریبي و وی فلتقطو بردتن ما بیا مونږ یو صادر کپڑے مپڑے هم نه وی یو صادر می بیا مونږ فشققتها مسیر کاغا بیني و بین سعد بن مالک ومن خپل او پمند سعد بن مالک هغه صادر مسیر ک نیم می سعد بن مالک تور کني میزان نواغس سوکړل وفتزرت بنصفها لنګ وهم پنیم دا سره وتزر سعد بنصفها او سعدم لنګ و پنیم سره کمیس ممیس نو صرف هغه لنګ وتړ پنیم صادر سره ما لنګ وتړ فما اصبح اليوم دا هغه وخت کې داسې ووي فما اصبح اليوم منا حد وسنسبا کین زمون نه هیڅوک الا اصبح اميرا مگر ګرځدل هغه امیر بادشاہ علی مصر په خار باندې مل امصار د مصرونه دی یو سړي څومره خارونه دي خون سيزونه دي واني اعوذ بالله ذا الله من پنه وړم ان اكون في نفسي عظيما چې دا ما په نفس کې ډېر لوی وګرځي وعند الله صغير او د الله په نوړو کې سيزي دنیا د معمولی سوزونه دي دا ماته چې اصلاح کړي حدیث کې اصل کې اشاره ده چې سخت ژوند تیرول او دارنګ لوګم په دې حدیث کې ذکر شو چې خوراکونه روټه ادا نوي د ونو پانی چې دا خوړلې او دغه سي لباس چې دا کمزور نه لکه یو لنګي وتړ په جنگ ژوند کې ټوره تنگسیا ادا چي دا او دې حدیث کې بعد الفاظ راغلي داغي معنی چې کوي قول آذنت هو بمد الالف اعلمت خبر را کړ دي قول بصرم هو بضم الصاد ضم ساسر دي بانقطاعها پکړ کېدل سره او فنائها فنا کېدل دي قول دا قول وولت حذ سمنه هو بحائند بحاصر دي مهمله بغیر ټکی مفتوحه فتحه به ثم ذال بذال موجمه ټکی والا مشدده شد والا ثم الف ممدود بالف ممدوده دال مد والا اي سريعه بمان سريعه سرا والصبابه بضم الصاد المهمله بضم الصاد چې بغیر ټکی ده هي البقيه اليسيره دا باقي پاتې شی سیز لګوانی قول يتصابها منه بتشديد الباء دا بشد باصر دي قبل الها مهنه منه اجماع جمع کوي والكثير الكثير الممطلع ډیر ډکړی شوی قوله قارحت وبفتح القاف فتح القاف ساده وكسر را كسر را ساده صارت فيها قروح شوګر دل بدیک زخمنا وعن ابي موسى الاشعري رضي الله عنه ابو موسى الاشعري رضي الله عنه نقل لي قال دي وي اخرجت لنا عائشه رضي الله عنها واخكم لنا عائشه رضي الله كسال او صادر وازارا يولن غليظا سخت یو صادر ويست يولن ګوډر سخت قال بيوي قبض رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذين رسول الله صلى الله عليه وسلم قبض شهر مناسات اغسه شهر په دې دوه کپړو کې دا رسول الله صلی الله علیه وسلم چې د الله پیغمبر سید الکونین د دوړو کون سردار سره دا غینا رسول الله صلی الله علیه وسلم اجوان داسي او لباس داسي او چې دغه کپړې د رسول الله صلی الله علیه وسلم اخیری ژوندۍ و په دې کې رسول الله صلی الله علیه وسلم فات شو دا حدیث بخاری مسلم نقل کړی دی وعن سعد بن ابي وقاص رضي الله عنه سعد بن ابي وقاص رضي الله عنه قال قال الله اکبر چې انی لاول العرب رما بسهم ز اول د عربونه ما چې وشتري کړی دی په غش سره فی سبیل الله د الله په لار کې غش مخکې نه مشتکیدل خدای جهاد د پاره او د الله په لار کې غش اول استعمال دل په عربو قبیله کې هغه چا استعمال کړ سعد ابن وقاص د ډېر خصوصیات په حدیث کې راغلي
یو خصوصیت دار چې د اول هغه کس ته چې د الله په لار کې د غشه وشته دی. ولقد كنا يقنوا من غانا ذو غضب کولا ما رسول الله صلی الله علیه وسلم د رسول الله صلی الله علیه وسلم مرګرتیا کې د معرفت معیت د بار راځي د رسول الله صلی الله علیه وسلم مرګرتیا کې ومنګه جهاد کو. مالنا طعام دبو من لره خوراک الا ورق الحبلى مگر پانی د حبلونی حبله د صحرا ونی وی کی کر شو وغیرہ داسي وهذا السمر او دغه کی کری حتى ان كان احدنا ترى پرچو یو کزمنا لا يدعو خامخا خلبه کما تدعو الشات لکه څنګه چې کیږي بيزا یعنی بيزا پچ کی دی پچو شانه او دسمات دا به کې مال او خلط څنګه ډوړاله پای کې نو لکه عام او دسمات یو شانی او چې دا سیدونو خو پانه خو جدا جدای لکه بيزي پچ. دا حدیث بخاری مسلم نقل کړی. الحبلة بضم الحاء المهمله واسكان الباء سکون د با سره دی الموحده چې یو ټکی ولدا وهي وسمر دا او سمر نوعان دو قسم معروفان معلوم من شجر الباديه دا د باندو او د غرونو د ونو معلوم دي وي. وعن ابي هريره رضي الله عنه ورضي الله قال دي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم اجعل رزق آل محمد یا الله وګرځي رزق آل محمد صلی الله علیه وسلم قوتا قوت صرف جن پتیری متفقون علیه. قال اهل لغت ویلی ولا غریب لغت والا هغه سوچ غریب الفاظ دا غي معنی کوي هغه معنی قوتن سمانا ما يسد الرمق هغه سیز چې انسان ژوند تیری یا انسان اخري ژوندۍ بس انسان گزاره ونی کوي پاغه باندې ټیم پاس کوي. یعنی نبی صلی الله علیه وسلم اخر پردانی چې الله مالونه را کې بنگلیرا کې دنیا را کې بس یلا دون وسره کې چې زما د اهل او عیال او بچي پاغه باندې نفس ژوند چې تیر کی. وصلی الله تعالی علی خیر خلقه محمد و آله و صحبه اجمعین.